سبا د جنکو پیریان ډیر شي پخوا په ښځو پیریان کله به چې کور کې د ښځو د خاوند جګړه وشوه که نه د ښځې د خاوند جګړه به وشوه نو ښځې به په ځان پیریان راوستل نو خاوند به یا چکر له بوتله یا به یې له جوړه واغسته یا به یې له څه بل څه اکرام مکرام وکړو نو پیرې به څه دی لکه ابه لاړو اوس روڼه جنکو پیریان راوتي دي ډېره خبره یې که نه د جنکو پیریان په خپلو سترګو مې لیدلي دي د جنکو پیریان پېژنې لکه د جینۍ به هلک بل خوښي پلار به وله مور به وله بل ځای کې رشته کوي ورو جینۍ به په ځان پیریان راوړي یو لوی غوبل یې توت کړي او چې د هغې مطابق رشته ونه شي به د جینۍ پیریان هم نه ختمېږي او که د هغې مطابق رشته وشوه د جینۍ پیریان به ختم شي په خبره باندې پوه شئ زمونږ یو مولي صاحب دی مردان دی هغه وایي یو ځلې داسې ناوخته ټیم کې یو مقتدي راغی وروډبوي وایي زه وده کېدم او بس وروډم یې چې یاره څوک به نو او د یخنۍ موسم و وایي چې ومې ویل لکه پلان کې لکه وایي استاد جي ما سره لاړ شه مې چې څه چل دی چې استاد جي کور کې مې په ځي باندې پیریان نه دا پلکان هم پیریان نه دي مې چې څنګه لکه په هغه باندې څنګه پیرې راغی وایي چې یاره استاد جي سخته یخني ده ټول کور ماشومان ښځې او نر ټول بار ولاړ دي کور ته څوک نه پرېږدي مې چې لکه سم شی بس ما مه بوځئ وایي چې نه استاد ته راسره لاړم ورسره وایي چې لاړم ورسره که نه وایي داسې وشو چې مې وکتل د کور لوی واړه ماشومان ټول بار ولاړ وو د یخنۍ د لاسه ګړزېدل وایي مې چې لکه هغه هلک کوم ځای کې چې استاد جي راته وایي چې استاد جي دننه کور کې صحن کې ولاړ دی منځ کې که نه وایي زه اوس ولاړم وایي زه ویم چې یاره دی به مخکې شي نو زه به ورسره شم که نه وایي ما ته چې استاد جي ورځه پې که نه نو ته چې د خدای دې بي خو باسه کور د ستا دی اول ته مخکې شه زه به تا سره مګئ چې نه که نو ستا جي چاړه ورسره یې ده چاړه یې راایستې ده او ګورې تا هم وجنې موږ هم وجنې ما ته چې خدای دې هغه که زه دې وجلو راوستې خو مخکې شه وایي چې مخکې شه سړی وایي چې موږ کتل یار وایي هلک سترګې پړسولي دي هلک سترګې پړسولي دي او کمیس یې ځان له شلولې او وایي چاړه ورسره یې ده ما ته وی چې مفتی صاحب که تم خواله راغی که نه تام په دا چاړه وم او یو اواز یې بدل کړو ما وی الله خیر وایي چې پیسې ته په رښتیا پیریان دي وایي هغه داسې چلو شو چې د هلک د پلار ته مې ویله چې هلکه داسې چل دی راشه اول ما سره خبره وکړه د هلک مې ویله دا پیرې پاسوم خو که د هلک باندې چې چلو شو یې خپې لاس مات شو یې سر مات شو نو بیا به یې ګوره دې ذموار زه نه یم وایي هغې راته چې مولي صاحب موږ یې هره شپه دا پیلمي مهرباني وکړه دنه دا پیریان پاسه و بس چې موږ تا ته سم نه وایو که ته ولې خپې لاس ماتی که زه موږ دې خلاص کړه هغه دا چې مولي صاحب وایي چې ما ته یو غټه لښته راکړې وایي یو چوکۍ یې راوړی هلک ته مې وی هلک وایي که مولي صاحب خواله راغی په شاړه دی ما چې تا سرکار چې ما زه خو چوکۍ لاس کې وه مضبوطه وایي چې څنګه مې ورته چوکۍ نه ویل چې هلک چې مولي صاحب پام کوه ډبه راکوه ما چې ستا هغه پیرې او یو هغه نور ټول خواله نه راځي څوک ما چې خدای دې بي خو باسه څه چل دی څه مسله دې جوړه کړه ټول کور ماشومان لیوال ټول بار ولاړ دي ما څه چل دی مولي صاحب تا ته ویم خو دې ته به نه وی ما څه مسله وایي چې دې ماله کومه جینۍ کوي هغه مې نه ده خوښه په خبره پوه شوې وایي ما چې څه وکړمه بل ځای کې چېرته خوښه شته وایي چې پلانکۍ مې خوښه ده یا پلار مې نه راوغوسته چې لکه دلته راشه تاسو چې دله کومه رشته کوئ د سره چې دا کوم پیریان دي نو هغه پیریان په دې رشته خفه دي په خبره پوه شوې پلار ته مې ویلی او تاسو چې دله په پلانکي ځای کې رشته وکړئ دا پیریان په هغې خوشحاله دي ما سره پیریانو خبرې وکړې مولي صاحب ما سره پیریانو چېرته خبرې کړې نو ما چې اوس هلک د پیرې پاسي سهار هلک ټیک ټاک اوس د جینکو پیریان داسې راغلي په خبره ته حیران به شئ موبایل ګورو فلمونه ګوري بس پیریان په ځان راولي د ښځو پیریان یو عامل و عامل د دې پیریانو میریانو دا کار به یې کوو ډېر تکړه عامل و هغه ته ما تپوس وکړو ما لکه دا د ښځو دا پیریان څه حساب کتاب ما ته یې زموږ ملګری ده دا کوړي دي ما ته یې مولي صاحب یې وایي د ښځو پیریان په 100 کې 98% دروغ دي او 2% سمي او نور ټول دروغ دي وایي چا هلک خوښي چا خاوند سره جګړې چا څه په ځان پیریان نه وو نو دا صورت هم د پیریانو نو دا خبره مې پکې وکړه
دې سره اگر چې تعلق خو بلري ځکه ټول پیریانو خبرې او پیریان شته پیریان څه ها چاړه چاکونه یریږي او چې کله ته آیات الکرسی